إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا منگا د دې مبارک کتاب په شرح کې لګیاو چې هغې ته ویل کېږي ثلاثة الأصول وأدلتها، د دین بنیادي درې اصول او د هغې دلایل. هغه اصول د دین چې د هغې تپوس به په قبر کې کېږي د هر مسلمان نه او د هر کافر نه، او بیا د هغې په رڼا کې به نتیجه راوځي د کامیابۍ یا د تاوان. په پروني درس کې موږ دا خبره بیان کړې وه چې هغه شی چې الله پې ډېر په زور سره امر کړی دی، ډېر تاکید یې پې کړی دی، نو هغه څه شی دی؟ هغه توحید دی. او بیا د توحید تعریف او اقسام بیان شي، او الله چې د کوم شي نه په ډېرې سختۍ سره منع کړي دی، نو هغه شرک دی. بیا مؤلف رحمه الله بنیادي موضوع ته ورننوتی و، نو که تا نه څوک سوال وکړي چې رب دې څوک دی، نو ته به جواب ورکوې چې رب مې الله دی چې هغه تربیت زما کړی دی، تربیت دی ټول عالم کړی دی په خپلو نعمتونو سره، او هغه زما معبود دی او د هغه نه علاوه زما بل معبود نشتی، زه صرف د هغه بندګي کومه. که بیا دنه تپوس وکړي چې د خپل رب دې پېژندلی څنګه دی، نو پېژندلی مې په نښو، په آیتونو او د هغه په دې ناشنا مخلوقاتو باندې دی چې په دې کې انسان سوچ وکړي نو خپل رب وپېژني چې څومره لوی رب او د څومره عظیم رب بنده یې. بیا هغه نښو کې بعض نښې د هغې تذکره شوې وه، او د الله د بعضو مخلوقاتو طرف ته پکې اشاره شوې وه. د هغې نه بعد هم دقه اولنۍ مسله کې خبره روانه ده. مؤلف رحمه الله وی والرب هو المعبود، او رب هغه چې بندگی کیږي، یا رب هغه چاته ویل کیږي چې بندگی کیږي. پرون د دې خبرې وضاحت شوی چې رب کې دننه ډېرې معنی پرتې دي. معنی د مالک یعنی الله مالک دی، رب دی مالک دی. رب هغه چاته وایي چې نظام چلوي، رب هغه چاته وایي چې تصرف کوي، رب هغه چاته وایي چې هغه سیدي، رب هغه چاته وایي چې هغه تربیت کوي، او دا ټولې معنی په دې کې دننه پرتې دي. نو چې څوک خالق دی، رازق دی، نظام چلی، تدبیر کوي، تربیت کوي، نو بیا هغه حقدار د څه دی؟ حقدار د بندګۍ دی. ځکه دا خبره یاد ساتئ چې توحید ربوبیت مني، نو لازم دی چې توحید الوهیت ومني. ځکه چې ته په خپل اقرار وکړو چې الله خالق دی، رازق دی، نو چې کوم رب خالق دی، رازق دی او د هر څه پیدا کړي دی، هر څه مالک دی، نو بیا خو به د بندګۍ حقدار هم هغه یې که نه. دلیل پې راوړی دی، والدلیل قوله تعالی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم. ای خلکو بندګي وکړئ د خپل رب. رب ټکی راوړی ګور رب. ولې الله د بندګۍ حقدار دی؟ وجه بیانوي الذي خلقکم والذین من قبلکم. الله تاسو پیدا کړي او ستاسو نه مخکې چې کوم خلک دي هغه هم الله پیدا کړي دي. نو کوم رب چې دا مخلوق پیدا کړی دی هغه بیا د څه حقدار دی؟ د بندګۍ حقدار دی. الذي جعل لكم الارض فراشا. الله هغه رب دی، هغه ذات دی چې ستاسو دپاره یې ځمکه خوره کړې ده. والسماء بناء، د اسمان نه یې چت جوړ کړی دی. وانزل من السماء ماء، د اسمان نه اوبه راورولي. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، نو بیا قسمه قسم میوې ستاسو دپاره د ځمکې نه راویستې دي چې هغه رزق دی ستاسو دپاره. ځکه بیا دا ولایت په آخره کې فلا تجعلوا لله اندادا، نو چې کوم رب دا کارونه کوي د هغه سره څه شی مه شریک کوئ، د هغه سره څوک مه یو شان کوئ، د هغه سره په بندګۍ کې بل څوک مه شریک کوئ.
قال ابن كثير رحمه الله، وإمام ابن كثير دا خبر کړی. امام ابن كثير هغه مشهور مفسر یادی. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. چا چې دا شینه پیدا کړی دي نو هغه حقدار دی د څه شي؟ حقدار دی د بندګۍ. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، څومره د عبادت اقسام چې دي چې الله امر کړی دی د ټول عبادت به خالص د الله دپاره کې. څومره عبادت چې دي بیا د فایدې د سطح عبادت په درې قسمه. یو ته ویل کېږي عبادات قلبیه، هغه عبادتونه چې هغه په زړه کې کېږي، لکه یره م عبادت ته د الله نه. یره څه شی دی؟ عبادت ته د الله نه امید، د عبادت ته په الله باندې ځان سپارل، توکل د عبادت ته، د الله سره محبت د عبادت ته. خو د دې عبادتونو ځای کم یو دی، هغه زړه دی. دویم دی عبادات قولیه، هغه عبادات چې په وینا سره کېږي، لکه د الله ذکر کول، د الله نه دعاګانې غوښته، تلاوت کول، دا ټول عبادات دي. خو د ادا کولو ځای کم یو دی، هغه ژبه ده. دریم دی عبادات بدنیه، بدني عبادتونه چې هغه پر نور اندامونو باندې انسان کوي، لکه روجې نیوه، حج، زکات، منځ. دا درې قسم عبادات دا ټول د الله دپاره خاص دي. که د زړه عبادت دی، او که په وینا سره دی، او که په بدن سره دی. وی مثل الاسلام والایمان والاحسان، لکه اسلام، ایمان، احسان، دا ټول به د الله دپاره. شیخ رحم الله اوس بعض عبادات شماري، بعض عبادات معنی دا نه دی چې په دې مختصر رساله کې شیخ رحم الله ټول عبادات نشي ذکر کولی، خو اوس به یو څو شماري. ویسې مثال لکه دا عبادت دا به صرف د الله، دا عبادت دا به صرف د الله کې، الله سره به څوک نه شریک کې. نو مطلب دا نه چې هغه ټول عبادات را جمع کړي. په دې مختصر رساله کې کله ټول عبادات را جمع کړي، خاصې مثالونه تا ته پیش کوي. او بله دا چې تا ته هسې دا خبر را یادوي چې هر قسمه عبادت چې هغه به د چا دپاره وي؟ هغه صرف د الله دپاره. ومنه، او د دې عبادتونو نه بعض عبادتونه دا دي: الدعاء، الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول باغی کې وی بعض عبادتونه دا دي، لکه دعا، یره کول، امید ساتل، توکل، رغبت، یره، رهبت، عجزی کول، انابت، واپسی کول، مرسته غوښته، پناه نیوه، حلاله کول، نظراني او منښتې کول. وی دا قسمه نور عبادتونه دا ټول به خالص د الله دپاره وي، په دې کې به د الله سره څوک نه شریک کوي. دلیل پې راوړی دی وان المساجد لله، او یقینا جوماتونه د چا دپاره دي؟ د الله دپاره. دې آیت موږ سره مخکې تیر شوی دی، هلته موږ وضاحت کړی. مسجد هر هغه ځای ته ویلی کېږي چې هلته سجده لګي، نو دا د الله دپاره دي. فلا تدعو مع الله احدا، د الله سره به بل څوک نه رابلئ. صرف به د دعا د چا نه غوښتی کېږي؟ د الله نه. وضاحت به اوس مخکې ښه راشي. درته فایده ذکر کړم. دعا په دوه قسمه ده. یو ته ویلی کېږي دعاء المسأله والطلب، هغه دعا چې انسان پکې د الله نه څه شی غواړي ډایرک، لکه اوس ته الله ته لاس اوچت کړي او ته وایې یا الله ما وبخه، نو دا هغه دعا ده چې ته ډایرک د الله نه غواړي. دې ته دعاء المسأله وایي. دعاء المسأله، څه مسأله د الله نه غواړي، څه شی غواړي. دویم ته ویلی کېږي دعاء العباده، هغه دعا چې هغه په عبادت کې دننه ده. لکه زه اوس تا نه تپوس وکړمه، موږ د ماسخوتن لمونځ وکړو، ماسخوتن دا مونځ موږ ولې وکړو؟ چې الله په موږ باندې رحم وکړي، الله موږ له جنت راکړي، الله موږ د جهنم نه بچ کړي. د دې لپاره موږ دا هم یو قسمه دعا ده. د عبادت په خپله یو قسمه څه شی دی؟ دعا ده. تا چې دا مونځ وکړو نو خو د الله نه دا غواړي که نه چې الله ما وبخه. تا چې دا مونځ وکړو خو ته د الله نه دا غواړي که نه چې الله ما له جنت راکړه. تا چې دا مونځ وکړو خو ته د الله نه دا غواړي که نه چې الله ما د جهنم نه بچ که.
دې ته وایي دعاء العباده. دعاء العباده، هر قسمه عبادت چې ته کوې په دې کې دنه دعا پرته ده. یو خو هغه دعا ده که نه چې سړی لاس اوچت کړي الله نه غواړي ماله دا راکړه ماله دا، یو دا دعا ده او دا فایده به اکثر ملګري اور پرې راوړي چې دعا په دوه قسمه ده، یو دعاء المسأله او دویم دعاء العباده. او چې کله قرآن کې دا ویلی شي چې فلا تدعو مع الله احدا، د الله سره به بل څوک نه رابلي په دعا کې، نو د دواړه دعاګانې ته مراد دي. نه به په دعاء المسأله کې د الله سره شریک پیدا کې او نه به د الله سره په دعاء العباده کې څوک شریک کې. فمن صرف منها شيئا لغیر الله، وی چا چې په دې عبادتونو کې څه شی د الله نه علاوه د بل چا دپاره کو، او تفصیل را روان دی، فهو مشرک کافر، نو دا سړی مشرک دی او څه دی؟ کافر دی. اعمال ټول برباد دي. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. کله الله سره څه شی شریک کو، هر څه لړو برباد شو. ولتكونن من الخاسرين، او شی به د تاوانیانو نه. عبادت په ټول د الله دپاره، نو دا سړی مشرک دی. خا د شرک ما تاسو ته یو تقسیم ذکر کړی و، یاد دی تاسو ته؟ یو هغه شرک دی چې لوی دی او دویم شرک وړوکی دی. یو بل تقسیم په بل اعتبار سره هم شی و، په اعمالو کې شرک او په عقیده او په وینا کې شرک. بعض علما یې داسې تقسیم هم کوي، وایي شرک ظاهري او شرک خفي، ښکاره شرک او پټ شرک. د کوم چې سړی لاړ بت ته سجده ولګوله، قبر ته سجده ولګوله، دا صرف ښکاره دی که پټ شرک دی؟ ښکاره. یو سړی په زړه کې یو عقیده ساتي، دا پټ شرک دی. یا ریاکاري شوه، دا هم شرک دی پټ. بعض علما وایي شرک په درې قسمه دی، یو شرک اکبر دی او دویم شرک اصغر دی او دریم شرک خفي دی، پټ شرک، بالکل پټ. ښه شرک اکبر اسې مثال به پې ذکر کو، دا نه چې صرف دقې ته شرک اکبر وایي، اسې مثال. شرک اکبر لکه مثال غیر الله ته سجده لګول. غیر الله ته سجده لګول دا شرک اکبر دی، انسان په کفر ته وځي، اسلام نه وځي. یا د الله نه علاوه د بل چا په نوم حلالي کول، یا نذرانې او منښتې کول، یا بل چا ته دعاګانې غوښته د بل چا نه، یا را مدد شوي. دغه شان شرک اصغر کم یو ته وایي، لکه مثال به په دې ذکر کو د الله نه علاوه د بل چا په نوم قسم خوړل، دا شرک اصغر دی. یا تعویذونه استعمالول. دریم دی پټ شرک او هغه معمولی ریاکاري، دا پټ شرک دی. بعض علما یې داسې تقسیموي او داسې موږ فایده ذکر کړه. و دلیل او دلیل په دې باندې دا دی، په کومه خبره باندې دلیل دی؟ په دې باندې چې څوک د الله نه علاوه بل چا ته چغې وایي او په دعا کې د الله سره څوک شریک کوي، دا سړی کافر دی. په دې دلیل دا دی ومن یدعو مع الله الها آخر، او څوک چې د الله سره بل اله او بل معبود را بلي، لا برهان له به، په دې باندې د سره څه دلیل نشته. دې ته صفه کاشفه وایي، مبینة للامر. دا داسې صفت ته واضحه دی. الله وایي چې څوک ما سره هر شی چې شریک کوي دلیل پې ورسره نشته، او دا مشرک به لګي، مناظرې به کوي، دلایل به ثابتوي. الله وایي دلیل ورسره نشته، لا برهان له. اوس په دې به ته کوم ځینې دلیل راوړي چې د الله سره مخلوق شریک دی؟ په دې به ته کوم ځینې دلیل راوړي؟ او څه دلیل به په دې باندې ته ښیې چې پیر بابا د الله سره شریک دی، یا لوی ځوان د الله سره برخه ده، یا د پیغمبر د الله سره شریک دی، یا ملایک چې دي د هغوی د الله سره شراکت دی، او د هغوی هم په دې نظام کې ګوتې وهل د هغوی دپاره هم شته او هغوی ته هم اجازت دی. ته په دې څه دلیل ښیې؟ دلیل به راوړي د کوم ځای نه؟ قرآن کې خو الله ځای په ځای چیلنج ورکړی مشرکانو ته، هاتو برهانکم، دلیل راوړي که نه؟ یو دلیل نه راوړی دی او نه به راوړي. د قیامت سحر به راشي خو مشرک سره به دلیل پیدا نه شي. فانما حسابه عند ربه، الله وایي د ده حساب د چا سره دی؟ هغه د الله سره، الله به ورسره ګوري. انه لا یفلح الکافرون، کافر چېرته هم نه کامیابېږي. ګوره کافرون یې ورته ووایي چې څوک د الله سره بل څوک را بلي او بل څوک ورسره شریک کوي، نو الله ورته څه ووایي؟ الله ورته کافر ووایي. او شیخ هم دغه ووایي چې څوک هم په دې عباداتو کې یو عبادت
د غیر الله دپاره خاص کوي نو هغه کافر کیږي. وفي الحديث او په حدیث کې دا دي الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی. دا حدیث سندن کمزور دی کم چې مؤلف رحمه الله راوړی. صحیح حدیث دسی دی امام ابو داود راوړی، امام ترمذی راوړی، امام ابن ماجه الدعاء هو العباده، یقینا دعا عبادت دی. بعضوی کنه چې پیر بابا را مدد شي دا دعا ده کنه؟ دا دعا یعنی څه مطلب د مرسته وکړه زما وایي نه نه مونږ خو ته وایي سجده نه ده لګولې. بعض د شرک څه ته وایي؟ سجدې لګولو ته وایي، یا د قبر نه طواف ته شرک وایي. نه نه، د تا چې دعا وغوښته اول ته پیغمبر وایي چې دعا خو عبادت دی، نو خو عبادت دی د غیر الله دپاره کو که نه؟ عبادت دی د چا دپاره کو؟ غیر الله دپاره. یا رسول الله مدد څه مطلب دی؟ او الله څه وایي؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. او ستاسو رب دا وایي چې دعاګانې صرف زمانه غواړئ، دعاګانې صرف زمانه غواړئ. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هغه چاته چغې مه وهئ، هغه څوک مه رابلئ د الله نه علاوه چې نه درله فایده در کولی شي او نه درله نقصان در کولی شي. هسې د دعا په یو مثال دی چې ګوره دعا هم عبادت دی، نو دا عبادت به خالص صرف د چا نه غواړي؟ د الله نه به غواړي. بیا پې دلیل راوړی دی وقال ربكم ادعوني استجب لكم. او ای پیغمبره ستا رب دا ویلی دی، ستاسو رب دا ویلی دی چې زما نه صرف دعاګانې غواړئ، زه به درله دعاګانې قبلومه، بل څوک به ما سره په دعاګانو کې نه شریک کوئ. ودلیل الخوف اوس بل عبادت لراغی ښه د دعا مسله واضحه کړه. اوس راغی یره. یره م عبادت دی که نه؟ یره څه شی دی؟ عبادت دی. وی دلیل واوره فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. الله وی مه یریږئ د دوی نه او یریږئ زما نه که تاسو یې مؤمنان. د الله نه یره ساتل دا هم څه شی دی؟ دا عبادت دی. نو صرف په د الله نه یریږئ. بیا دلته ته فایده ذکر کم. یره په درې قسمونه ده، ډېره ناشنا فایده ده، ډېره فایدهمنه فایده ده. تاسو ته پکې دا مسله بلکل اسانه شي. یره په څو قسمه ده؟ په درې قسمه باندې ده یره. اولې ته ویل کېږي خوف السر، پټه یره. یو سړی به وایي چې موږ پرې پوه که پټه یره څه ته وایي. پټه یره دې ته وایي د الله نه علاوه د چا نه په هغه څه کې یرېده چې په هغې باندې صرف الله قادر دی، بل څوک پې نه دی قادر. بیا درته ووایم چې پوه شئ پې. د الله نه علاوه د چا نه یرېده د هغه څه په باره کې چې په هغې باندې صرف څوک قادر دی؟ الله قادر دی. لکه اوس یو سړی یریږي د چا نه چې پلانی به ما بیمار کي، پلانی به ما څه کي؟ ما بیمار کي. دا شرک دی او دا شرک اکبر دی. ولې شرک دی؟ نه ویرېد خو د الله نه بل چا نه، خو څنګه یېره وکړه؟ په هغه شي کې ویرې چې به نصیب الله قادر دی. ولې څوک بیمارولی شي؟ نشي بیمارولی. ښه یو سړی یریږي، یره وایي د پلانې ډېر مه چیړئ. ولې؟ وایي دی به د نه ساه واخلي. نو ساه اخیسته دا خو د الله کار دی. بچي به رانه واخلي او رزق به راله بند کي او سختې او مصیبتونه به د باندې راولي. دا د جاهلانو خبرې دي. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله یاد ساتئ چې زه د باندې سخته راولم نو صرف زه یې ختمولی شم. وإن يردك بخیر، او که الله دله څه خیر درکوي که نه فلا راد لفضله. نو په دنیا کې دې څوک نشته چې د الله دا خیر او دا فضل دا بند کړي. هېڅوک یې نشي بندولی. ګوره هود علیه السلام چې کله دعوت ورکړو خپل قوم ته، عادیانو له دعوت ورکړی و که نه؟ دعوت یې له دا ورکړی و چې دې بوتانو دا بندګي پرېږدئ، دې بوتانو ته تاسو پراته یې، دوی ګوره څه نشي کولی. نو هغو ته به جواب کې څه وي؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء. هوده قلار شوي زمونږ دا معبودان به دې ګوره تباه کړي او خراب په دې کې وي. یره وي ګوره
دا یره ګوره نن سبا هم د مشرکانو په زړونو کې پرته ده د پلاني قبر خواله مه ورځئ ګورئ یره وایي د ده د قبر د خوا نه څوک ونه نه شي والی ولې وایي دنیا پې نسکوروي نو دنیا نسکورول دا د چا کار دی دا خو د الله کار دی مه ځئ هغه طرف ته بېدبي به د نه وشي او که بېدبي د نه وشو نو ګوره هر څه به دې تباه و برباد شي دا یره شرک دی الحمدلله موحد سړی په دې خبرو کې د هېڅ چا نه هېرېږي مرګ او ژوند د چا په لاس کې دی الله په لاس کې دی مصیبت راوسته مصیبت لرې کول د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي نو اولنۍ قسم یره دا شوه دا یره چې څوک د غیر الله نه کوي نو هغه سړی څه دی مشرک دی دویمه یره دا هغې ته ویلی کېږي الخوف الطبیعي طبیعي یره د جایز ده یو ظاهري شي نه یرېده لکه د دشمن نه یرېده چې دشمن به راباندې ډز وکړي یا د یو درنده زناور نه یرېده چې یاره دا زمری به په ما باندې حمله وکړي دا سپی به په ما باندې حمله وکړي نو دې ته شرک نه ویلی کېږي دا طبیعي خبره د شپې روانې په توره تیاره کې یریږم څوک راباندې حمله ونه کړي الله د موسی علیه السلام په باره کې وایي فخرج منها خائفا یترقب موسی علیه السلام د مصر نه ووتو او په یره کې و په یره کې و د څه نه د فرعونیانو نه ځکه چې هلته قبطي د هغه د لاسه مړ شوی نو موسی علیه السلام په یره کې و نو که دا یره شرک وی نو پیغمبرانو کې بیا دا یره څنګه ده دې ته څه کومه یره ویلی کېږي طبیعي یره لکه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په غار کې ناسو نو ابوبکر صدیق څه وویل وی یا رسول الله که دوی کې چا خپلو قدمونو ته وکتو نو موږ به ویني یره کې وکړه په پیغمبر باندې یېرېدو دې ته طبیعي یره وایي نو دا دویم قسم یره شوه دریم قسم یره چې هغه حرامه ده شرک نه دی حرامه ده هغه د چا د یرې نه دینداري پرېښوده لکه اوس یو سړی دی نه چاته د ښه کار امر کوي نه چاته د بد کار امر کوي ولې ځکه چې د خلکو نه یېرېږي وی بیا مې خلک د کلي نه وباسي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل نه کوي ځکه چې د خلکو نه یېرېږي د پلاني او د علاني د لاسه چې دی یو دیني کار پرېږدي نو دا یره حرام ده دا یره څه ده حرام ده خو شرک نه دی ګورئ او ګوره صحابه کرامو ته چې کله هغوی جهاد له ووتو د احد د غزا نه بعد سیرت کې ما هغه واقعه تفصیلي بیان کړې ده او بیا مشرکانو پسې یو کس راولېږو او څه یې ورته ووایي ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم وی مشرکانو غټې غټې لښکرې راویستي دي ګورې او ټوله دنیا یې را جمع کړې ده په تاسو حمله کوي نو تاسو ویرېږئ تاسو څه شئ ویرېږئ د جهادونه پرېږدئ د جنګونه پرېږدئ الله څه وایي فزادهم ایمانا الله وایي د دې سره د هغوی ایمانونه ښه ډېر شو نه به یېرېږي د چا د یېرې نه به ګوره دین نه پرېږدي نه به د چا د یېرې نه دینداري پرېږدي نو درې قسمه یره شوه کومه کومه ده پټه یره طبیعي چا د یېرې نه دینداري پرېښوده ښه پټه یره څنګه دی وضاحت د یو چا نه یېرېده په هغه څه کې چې په هغې باندې صرف څوک قادر دی الله قادر دی دا مختصر تعریف دی د یره او امید او محبت دا ګوره غټ عبادتونه دا خبره یاده ساتئ زه به تاسو ته ناشنا خبره وکړم امام ابن القیم رحمه الله وی دا زړه چې د الله طرف ته روان دی که نه زموږ د زړونه د مؤمن زړه د چا طرف ته د الله طرف ته د مؤمن زړه دا ډېره فایدهمند خبره ده نو دا زړه چې کله سفر کوي د الله طرف ته د دې مثال داسې دی لکه مرغۍ چې روانه وي نو د مرغۍ سري او دوی څه وزري دا محبت دا د دې مرغۍ سر دی او دا یره او امید دا د دې مرغۍ څه دي دا د څنګونې د وزري دي هر شی چې د لرکو مرغۍ به راولیږي
د الله سره محبت دا خو بنیاد دی. ستا دا زړه چې د الله طرف ته روان دی او د الله طرف ته سفر کوي او د الله طرف ته راښکلی کېږي، د هغې وجه خو محبت دی که نه. د چا چې د الله سره محبت خو بندګي کوي که نه. دا موږ چې د درس ته ناست یو، دا درس بیانوو، دا یو عبادت دی که نه، خو دا خو یو محبت دی د الله سره که نه. دا محبت ته لرې که د درس ته کېناستم ګران دي، دا محبت ته لرې که د مونځ هم ګران دی، دا محبت لرې که د عبادتونه ټول ګران دي، خو چې د الله سره د محبتي د عبادتونه به ته اساني. نو بنیاد محبت دی. بیا د دې محبت سره به ته د الله نه یریږم او د الله نه به امید هم ساتي. دا هغه دوه وزرې دي، د مارغه هغه دوه وزرې دي. که صرف یریدې هغه یو وزر دې ختم کړو د امید هغه کوتره به راولېږي، مرغۍ به راولېږي، ختمه به شي. او که صرف ته امیدونه ساتل او نه یریدې بیا به دې سفر مخکې نه ځي. دا مې تاسې فایده ذکر کړه، امام ابن القیم رحمه الله ذکر کړې ده، ډېره ناشنا فایده ده. د زړه مثال یې د څه سره ورکړی؟ د مرغۍ سره. او د دې مرغۍ سر څه شی دی؟ محبت دی. او وزر یې څه دي؟ هغه یره او امید دی. نو اوس تا ته وایي راشه وایي امیدونه به هم د الله نه ساتې، دا هم عبادت دی. په عربۍ کې دې ته ویلی کېږي و دلیل الرجا. الرجا په عربۍ کې دا څه ته وایي؟ د امید ته وایي. فمن کان یرجو لقاء ربه، نو څوک چې امید ساتي الله سره د ملاقات، امیدونه به هم د الله نه ساتي. هلته یې وایي یریږه به صرف د چا نه؟ د الله نه. اوس وایي امیدونه به هم د الله نه ساتي. دا هم عبادت دی، په دې کې هم د الله سره څوک نه شریک کوي. دلته ته یو فایده ذکر کوه او دا هم فایدهمنه فایده ده. امیدونه ساتل په درې قسمه دي. امیدونه ساتل په څو قسمه دي؟ په درې. دا کمې فایدې چې زه ذکر کوم په دې درس کې دا ګوره نادرې فایدې دي او دا ډېرې کمې به تاسو ته داسې میلاو شي. امید ساتل په درې قسمه دی. دوه امیدونه دوه قسمه ښه دي او دا یو بد دی، مضموم دی. اولنی هغه انسان چې د الله بندګي کوي، الله ورله هدایت ورکړی دی، نو دی الله نه د ثواب امید ساتي. ښه کوي که ښه نه کوي؟ ښه کوي، محنت کوي که نه. د هغه محنت په بدله کې د الله نه څه ساتي؟ امید ساتي چې الله به راله ثواب راکوي. لکه اوس یو سړی دی لمونځ اودس کوي ښه په پابندۍ سره، امید ساتي د الله نه چې الله به مې وبخي. دا امید ساتل ښه دي که بد دي؟ ښه دي. دویم سړی هغه دی ګناهونه یې کړي دي، بیا د ګناهونو نه توبه وویسته او امید ساتي چې الله به مې وبخي. سم خیال دی؟ صحیح دی. دا خو ښه امید دی. ګناهونو نه توبه ویستله امیدونه ساتي، دا خو ښه کار دی. دریم هغه امید دی، هغه امیدونه ساتل چې دا مضموم دي. یو سړی دی قسمه قسم ګناهونو کې اخته دی، په قسمه قسم ګناهونو کې اخته دی او په خوله یې دا دي وي الله څه دی؟ الله غفور رحیم دی. دیم امیدونه ساتي. سم خیال دی؟ په غلطه دی. سشتینه امیدونه ساتي. زه به تا ته یو فایده ذکر کړم او په دې زړه کې به دې کوزه شي او په دې زړه به دې ولګي، ډېر به ورته خوشحاله شي. ګوره دوه نظره ساته. څو نظره ساته؟ دوه نظره ساته. ای مسلمانه، ای رور او ای خور، دوه نظره ساته. یو نظر په خپلو ګناهونو او عیبونو ساته، دویم نظر د الله په رحم او کرم ساته. سړی وایي چې موږ پوه نه شو، موږ پوه که زه دې پوه کوم. کله چې انسان نظر ساتي په خپلو ګناهونو او عیبونو، نو څه به کېږي؟ د الله د عذاب نه به یېرېږي. او چې کله نظر وساتي د الله په رحمت او په کرم، نو د الله نه به څه ساتي؟ امید به ساتي. الله اکبر. دا ډېره خوندوره خبره ده. دوه نظره ساته. یو نظر به څه ساته؟ په خپلو ګناهونو او عیبونو باندې. چې کله هم ته خپلو ګناهونو ته کتو که نه، د الله نه به یېرېږي. او د خپلو کوتاهیانو ته دې کتو، نو د الله د عذاب نه به یېرېږي. او دویم نظر د الله په رحم او کرم ساته، د الله نه به امید هم ساتي. ځکه د دواړه خبرې یو ځای دي، لازم دي، امید او یره. نه به صرف د الله نه یېرېږي د خوارجو په شان،
او نه به صرف د الله نه امید ساتي د مرجیاو په شان، بلکې الله غفور رحیم هم دی او الله سخت عذاب هم ورکوي. اعلموا ان الله غفور رحیم. پوه شئ په دې خبره چې الله غفور رحیم دی، خو دا مې ساتي چې ان الله شدید العقاب، الله سخت عذاب هم ورکوي. ګورئ نو په دې آیت کې دي فمن کان یرجو لقاء ربه، څوک چې امید ساتي د خپل رب سره د ملاقات، امید ساتي چې الله به راله ثواب راکړي، امید ساتي چې زه به الله وینم د قیامت په ورځ، فلیعمل عملا صالحا، نو دې دې څه وکړي؟ نیک عمل وکړي. ولا یشرک بعبادة ربه احدا، او د الله سره به په عبادت کې څه شی نه شریک کوي. دلته هغه دوه شرطونه بیان شو اهم، موږ یې بار بار بیانوو. کوم شرطونه دي؟ چې د عمل د قبلېدو دپاره دوه خبرې لازم دي. کومې خبرې دي؟ یو توحید دی چې د عمل کې به شرک نه وي، دویم د عمل به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. فلیعمل عملا صالحا، ودي کې عمل نیک عمل څه ته وایي؟ علما وایي، مفسرین وایي، او دا تفسیر د سلف صالحینو نه نقل دی، وایي نیک عمل هغه عمل ته ویلی کېږي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. او دویم دا چې د عمل به خالص د الله دپاره وي، نو الله یې قبلوي. نو دا اوس د کوم عبادت په باره کې خبرې وشوې؟ امید په باره کې. اوس تا ته دا وایي ودلیل التوکل، او توکل به هم صرف په الله باندې کې، توکل به صرف په چا باندې ساتي؟ په الله باندې. توکل په اصل کې په عربۍ ژبه کې وایي اظهار العجز والاعتماد على غیرک، لکه عاجزي راښکاره کول، په بل چا باندې اعتماد کول، چې زه دا کار نشم کولی، زه به بل چا اعتماد کوم. دې ته په اصل کې توکل وایي. او شرعا توکل څه ته وایي؟ الاعتماد على الله، په الله باندې اعتماد کول، وتفویض الامور الیه سبحانه وتعالى، او کارونه ټول چا ته سپارل؟ الله ته سپارل. دې ته توکل وایي. نو توکل به صرف او صرف په چا باندې کې؟ په الله باندې کې. وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، دلیل یې پرې راوړی. په الله باندې ځانونه وسپارئ که تاسو مؤمنان یې، الله وایي وعلى الله فتوکلوا، جار او مجرور یې مخکې کړی دی د حصر دپاره، چې صرف په توکل په الله باندې کوئ، صرف په توکل په چا باندې کوئ؟ په الله باندې کوئ. دا هم فایده د ساتي چې په توکل کې دنه درې خبرې دي: عقیده، اعتماد او عمل. عقیده، اعتماد او څه شی؟ عمل. اولنۍ خبره دا ده ته به عقیده ساتي چې ټوله خبره د چا په لاس کې ده؟ د الله په لاس کې ده. الله چې څه وغواړي هغه کېږي، او الله چې څه ونه غواړي هغه نه کېږي. ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن، څه چې الله وغواړي هغه کېږي، څه چې الله ونه غواړي نه کېږي. دا عقیده به ساتي. دویم به بیا اعتماد ساتي، په الله باندې مضبوط اعتماد، چې ستا د زړه اعتماد په الله باندې مضبوط اعتماد دی پی، چې زما په الله باندې 100% نه چې د هغې نه هم زیات اعتماد دی، یقین مې دی. او دریم عمل، اسباب به لټې چې شریعت هغې اجازت ورکړی. ځکه د فایدې د ساتي په توکل کې بعض خلک خطا کېږي، صرف الله ته ځان وسپاره او اسباب مه لټوه. نه، شریعت موږ ته دا لار ښودلې ده، وي اسباب به ورسره لټې. زموږ په الله باندې یقین دی او اعتماد دی، او موږ الله ته ځان سپارلی دی. زموږ په الله باندې توکل دی چې الله موږ له رزق راکوي، خو د هغې سره سره به څه کې؟ اسباب به هم لټې. بیمارۍ نه بعد شفا څوک ورکوي؟ الله ورکوي، خو ته به اسباب لټې، علاج وکړه که نه. بچي څوک ورکوي؟ الله ورکوي، خو ته اسباب ولټوه، ته واده وکړه، الله به دله بچي درکړي. که بیا دې هم بچي نه کېدو، علاج وکړه، ډاکټر خواله ورشه، طبیب خواله ورشه، الله به دله بچي درکړي. نو د اسبابو په دې مسله کې خلک په درې قسمه دي. یو هغه چې هغه وایي اسباب نشته، بس په الله باندې توکل وکړه، دا په غلطه دي، دا د شریعت خلاف دي. هغه صحابي راغی که نه، د مسجد نبوي سره یې خپله اوښه ودروله، او وی چا ته مې سپارلې ده؟ الله ته مې سپارلې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د اوښه وتړه، خپله وتړه، بیا توکل وکړه. اسباب خو ولټوه که نه، ته اسباب جوړ کړه، بیا به دله الله ساتي. نو دا خلک په غلطه دي. دویم قسم خلک هغه دي چې د اسباب یې له منډه د الله سره شریک کړي دي.
په اسبابو باندې به اعتماد نه ساتي. ګوره اعتماد به صرف په چای په الله باندې. لکه اوس یو سړی دی ګاډی ورسره دی او دا ګاډی سبب دی په رزق ګټلو کې، سبب دی که نه، رزق خو الله ورکوي خو دا ګاډی به څه شی دی؟ سبب دی دی په مزدوري کې. که د دې د عقیده شي یاره که دا ګاډی نه وی ما ته رزق نه میلاویږي، دا خو والعیاذ بالله داسې مطلب دی چې لکه دا ګاډی رزق راکوي، الله ته هیر شو. ته به سبب لټې خو سبب به د الله سره نه شریک کې، بلکې دا عقیده به ساتي چې دا سبب هم الله جوړ کړی دی، خبره بیا الله ته واپس شوه. نو دریم قسم خلک چې په حق دي هغه دا دي چې په الله باندې مکمل اعتماد او توکل ساتي او د هغې سره سره اسباب هم لټوي او دی عقیدې چې د اسباب هم زموږ دپاره چا جوړ کړي دي؟ الله جوړ کړي دي. که دا سبب نه بل وی، که بل نه بل وی، که نه بل وی، خو الله به موږ ساتي، الله به رزق راکوي. ورسېدی په دې باندې او که نه؟ ښه. وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. الله وی ځان وسپارئ په الله باندې که تاسو مؤمنان یئ. بیا وی ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. شیخ رحم الله الله ډېر اوچت دماغ ورکړي. دوه ایتونه یې راوړو. په یو آیت کې امر دی چې په الله ځان وسپارئ، نو په دویم آیت کې نتیجه ده چې په الله باندې ځان وسپارئ نو کیږي به څه؟ ومن یتوکل علی الله. او چا چې ځان وسپارو الله ته او خپل کارونه وسپارل الله ته فهو حسبه، الله د ده دپاره کافي دی. او چې الله چا دپاره کافي شي د هغه کار ورانېږي، دا کار نه ورانېږي. په الله باندې مضبوط اعتماد به ساتي، په الله باندې به ځان وسپاري، نو الله به څه وکړي؟ الله به ستا دپاره کافي شي. حدیث کې دا راځي، امام ترمذي رحم الله دا حدیث راوړی دی، امام ابن ماجه رحم الله هم راوړی دی. عمر بن خطاب رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې، ډېر ناشنا حدیث دی. لو انکم توکلتم علی الله حق توکلې، وی که تاسو په الله باندې داسې ځان وسپارو لکه څنګه چې پکار ده، که تاسو په الله باندې داسې توکل وکړو لکه څنګه چې پکار دی، لرزقکم کما یرزق الطیر، الله به درله داسې رزق درکړي لکه څنګه چې دی مارغانو له ورکوي. تغدو خماصا وتروح بطانا. سحر چې د خپل جاري نه پاسي نو سي خالی خېټئ، ماښام چې راځي سي خېټې ډکوي. په کومې کمپنۍ کې کار کوي، د کوم ملک ویزه ورسره ده، په کوم ځای کې دیاړي لګوي، خو الله ولې رزق ورکوي. زمونږ توکل کمزوری شوی دی. ورب الکعبه قسم پې درته خورم په دې خبره باندې، زمونږ په الله باندې اعتماد کمزوری شوی دی، زمونږ یقین کمزوری شوی دی. یاره که دا شی نه وی زه به څه کومه، او که پلانې نه وي زه به څه کومه، او که دغه کار ونه شي زه به څه کومه. او دا ته یېري چې یاره په عرش باندې یو لوی رب دی، هغه دا ټول کارونه اسانوي که نه. خبره ټوله د هغه په لاس کې ده. دا خو اسباب دي چې الله صرف جوړ کړي دي بس. نور اصل کار کوونکی څوک دی؟ هغه الله دی. نو دا خبره یاد ساتئ چې توکل په غیر الله باندې کول په هغه کارونو کې چې صرف په الله قادر دی، دا شرک اکبر دی. ها که یو سړی داسې وکړي چې لکه اوس د باچا خواله ورغی دی، وزیر خواله ورغی دی، مسؤول خواله ورغی او په هغه باندې صرف اعتماد وکړو، عقیده دا و چې دی به ماله دا کار کوي او دا هم الله یو سبب جوړ کړی دی، نور اصل کار کوونکی الله دی، نو په دې کې څه حرج نشته. توکل اعتماد ته وایي که نه. دلته هم ته په غیر الله باندې اعتماد وکړو، خو څنګه اعتماد دې پې وکړو؟ داسې دې پې وکړو، یو خو دې په داسې کار کې په اعتماد وکړو چې هغه کولی شي، هغه یې کولی. لکه اوس ته توکل کوې په داسې کار کې چې بچي وراکړي، دا خو شرک دی. حتی یو کس باندې اعتماد وکړو، هغه په یو اداره کې کار کوي چې دی به ماله دا پاڼې جوړې کړي، هغه په هغه اداره کې دی، تا په اعتماد وکړو، یاره زما په تا باندې اعتماد دی، بس تا ته هم دا کار سپارلی دی. عقیده به ورسره دا ساتي چې دا صرف یو سبب دی، نور اصل کار کوونکی څوک دی؟ هغه الله دی. نو دا څه دی؟ جایز دی که نه جایز؟ دا جایز دی، ځکه چې کار هغه کولی شي، د هغه په طاقت کې شتي، او ستا د عقیده نه ده چې صرف دی دا کار کوي او په ده زما مکمل اعتماد دی. نه، مکمل اعتماد خو په چا دی؟ هغه په الله باندې دی. نو دا کم عبادت شو؟ توکل. وی توکل به صرف په الله باندې کوي. الحمدلله زما په دې دا د الله رحم دی چې زما ګورې په دې هر موضوع باندې ځان له بیان شتي، د یېرې په موضوع باندې شتي، امید د الله نه ساتل، په دې باندې زما یو بیان شتي مکمل تفصیلي واورئ.
الله باندې توکل کول په دې باندې زما مکمل بیانونه شته، خصوصا د ریاض صالحین شرح چې ما کړی په کې موږ تفصیل بیان کړی. یو بل عبادت به ذکر کو درس په اخره کې، ودلیل الرغبة والرهبة والخشوع. درې نور قسم عبادتونه ذکر کړي دي، رغبت او رهبت او خشوع دا به صرف د الله دپاره وي. رغبت څه ته وایي؟ رغبت په عربۍ کې السؤال والتضرع والابتهال، سوال کول، مینت او زاری کول، خپل کمزورتیا راښکاره کول چې زه دې خپل کار ته ورسم. دا به صرف د چا نه کېږي؟ دا به صرف د الله دپاره وي. رهبت هم صرف الله. رهبت په اصل کې څه ته وایي؟ یېرې ته وایي. او د یېرې مسله موږ سره مخکې تېره شو چې صرف په د چا نه یېرېږي؟ د الله نه به یېرېږي. خشوع عجزي ته وایي. عجزي به صرف د چا دپاره وي؟ دا به د الله دپاره وي. دلیل پې راوړی دی انهم كانوا يسارعون في الخيرات. الله د پیغمبرانو مبارک وي دې پیغمبرانو به په نیکیانو کې د یو بل سره مقابلې کولې، د یو بل نه به مخکې کېدو. ويدعوننا رغبا ورهبا، او زمونږ نه به دعاګانې غوښتې رغبا ورهبا، د امید او د یېرې د لاسه. وکانو لنا خاشعین، او دوی موږ ته عجزي کوونکي وو. نو درې عبادتونه شو، رغبت، رهبت او خشوع. دا به د الله دپاره وي بس، په دې کې به د الله سره څوک نه شریک. ښه په دې آیت کې رد دی په صوفیانو باندې. دا صوفیان ګوره زموږ په ملک کې ډېر زیات دي تصوف والا، او دا نن سبا چې کوم تصوف چلیږي که نه، دا د شرکیاتو او خزعبلاتو نه د ګډ وډو نه ډک دی. ګورې دا په دې جوماتونو کې چې راګډېږي تصویر دا دغه دي که نه صوفیان موفیان، دا شریعت خلاف دی. نن سبا چې کوم تصوف چلیږي اکثر د شریعت خلاف دی. صوفیان دا وایي نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه. موږ د الله بندگی په دې نه کوو چې الله به ثواب راکوي، ولا خوفا من عقابه، او نه د دې دپاره د الله بندگی کوو چې موږ د الله د عذاب نه یېرېږو. نه نو بیا ولې د الله بندگی کوي؟ وانما نعبده محبة له فقط. موږ د الله سره محبت دی ځکه بندگی کوو. نو بندگی به صرف د څه دپاره کې؟ محبت ترلاسه به کوي، او دا خبره غلطه ده. دلته الله څه وایي؟ دا پیغمبران زما نه یېرېږي، هم زما د عذاب نه یېرېږي، او زما د ثواب او د جنت او د نعمتونو امید ساتي، او زما سره محبت هم دی. لکه څوک دنه سوال وکړي چې ته ولې د الله بندګي کوې، څه به ورته وایې؟ د الله د عذاب نه یېرېږم، د الله سره مې محبت دی، او د الله د جنت امید ساتم چې الله به راله جنت راکوي، الله به راله ثوابونه راکوي، الله به راله نعمتونه راکوي. د دې د لاسه زه د الله سبحانه وتعالی بندګي کوم. رد دی په دې کې د صوفیانو په دې خبره باندې، او په دې کې صوفیان په باطله باندې دي. په دې باندې به اکتفا وکړو. بیا مؤلف رحمه الله یو څو نور عبادات هم ذکر کړي دي، او دا عبادت ما تاسو ته په اوله کې وي چې دا هغه د مثال په طور ذکر کړي، ټول عبادت هغه نه ذکر کوي، خو هسې مثال یې ذکر کړی دی چې دا عبادت به خالص د چا دپاره وي؟ دا به د الله دپاره وي. ډېر خوندور کتاب دی او ډېره خوندوره موضوع ده، ځکه چې تعلق د رب العالمین سره ساتي، او د رب العالمین د توحید سره تعلق ساتي. نو کوشش کوئ چې دا درسونه په غور سره واورئ، دې له ټیم ورکوئ په توجه سره، او دا فواید لیکئ، یادوئ یې، په ذهن کې کښېنوئ، بیا خپلو بچو ته، ملګرو ته په جوماتونو کې په بیانونو کې بیان کوئ، په مجلسونو کې بیان کوئ. قیمتي خبرې دي او د عقیدې مسله ده. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په دې خبرو باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ په توحید باندې قایم او دایم لري د مرګه پورې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې الله زموږ نه راضي، او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو، او څو پورې چې زموږ په بدن کې سایي. الله دې موږ له توفیق راکړي د توحید او د سنت د بیانولو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.